لنډه او عبرتناکه کیسه: لیور او درندار. یو ښار کې دوه ورونه اوسېدل. څه موده وروسته مشر ورور له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ چې د مور او پلار یوازینۍ لور وه. د وخت په تېرېدو سره د نجلۍ پلار او مور وفات شول. د نجلۍ خاوند یو څو ورځې وروسته بل ښار ته د مزدورۍ لپاره اراده وکړه. له ډېر فکر نه وروسته یې دا پرېکړه وکړه چې خپله مېرمن به له ورور سره د نجلۍ لیور سره پرېږدي، ځکه چې خسر او خواښې یې دواړه وفات شوي وو او مېرمن یې نور خپلوان نه درلوده. نوموړي خپل ورور باندې ډاډه و او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته یې خاصه پاملرنه ونه کړه چې فرمایلی دي: الهمو موت، یعنې لیور مرګ دی. خپله مېرمن یې ورور سره پرېښوده او سهار وختي په سفر روان شو. څو ورځې وروسته لیور خپلې ورېندارې ته په بد نظر وکتل او نوموړي څخه یې د بدکارۍ غوښتنه وکړه. ورېنداره یې یو ډېره هوښیاره او دینداره وه. د خپل لیور غوښتنه یې په کلکه رد کړه. لیور ورته وویل: زه به تا بدنامه کړم. غوښتنه مې ومنه. ورېندارې ورته وویل: ته چې هر څه کوې، زه به هېڅکله ستا ناوړه غوښتنه ونه منم. د وخت په تېرېدو سره د ښځې خاوند راغی. ورور یې چې کله سترګې ورباندې ولګېدې ورته یې وویل: ستا مېرمنې خو له ما نه د بدکارۍ غوښتنه وکړه او ما یې خبره ونه منله. د ښځې خاوند چې دا خبره واورېده، پر ځای د دې چې له خپلې ښځې نه پوښتنه وکړي، خپله ښځه یې طلاقه کړه او له کور نه یې وشړله. ښځې بیچاره بله لاره نه درلوده او له ښار نه روانه شوه او بل ښار ته ورسېده او په لاره کې یوه جونګړه سترګو شوه. دروازه یې وټکوله چې یو بزرګ عابد ورته راووت او پوښتنه یې ترې وکړه: څه غواړې؟ ښځې خپله کیسه ورته وکړه چې داسې ظلم راسره وشو. عابد ورته وویل: هېڅ خبره نه ده، راشه، زما یو ماشوم دی، د هغه روزنه وکړه، زه به تا ته تنخوا درکوم او همدلته اوسېږه. ښځې د عابد خبره ومنله او د ماشوم په روزنه یې پیل وکړ. د یادونې وړ ده چې د عابد یو خادم هم درلود چې د عابد خدمت به یې کوو. دا چې ښځه ډېره ښایسته وه. یوه ورځ خادم د بدکارۍ غوښتنه ترې وکړه. ښځې ورته وویل: ما د بدکارۍ نه کولو په خاطر خپل خاوند له لاسه ورکړ، نو ستا غوښتنه به څنګه ومنم؟ خادم پاڅېد او ماشوم ووژه. کله چې عابد راغی، خادم شیطانت ورته وکړ چې ښځې خو ستا ماشوم ووژه. عابد ډېر په کار شو او ښځې ته یې 2 دیناره ورکړل او بښنه یې ورته وکړه چې نور د الله در سره وشي، نور زما جونګړې نه لاړه شه. ښځې 2 دیناره ورسره واخیستل او حرکت یې وکړ. په لاره کې یوه ځای 5 کسانو یو قرضدار رانیولی دی او وهي. ښځې پوښتنه ترې وکړه: دا ولې وهئ؟ هغوی ورته وویل: زموږ 2 دیناره قرض ورباندې دی. ښځې له جیب نه 2 دیناره راویستل او ور یې کړل. قرضدار یې له وهلو نه خلاص کړ. بیا یې قرضدار ته خپله کیسه وکړه چې داسې تکلیفونو سره لاس او ګرېوان یې. قرضدار ورته وویل: زه به ستا احسان هېر نه کړم، څه خدمت وکړم. ښځې ورته وویل: راځه چې له دغه فاسد ښار څخه لاړ شو بل ځای او ژوند ته به ادامه ورکړو. قرضدار ورسره ومنله او د سیند پر لور روان شول تر څو په کښتۍ کې بل ښار ته لاړ شي. کله چې کښتۍ ته ورسېدل، قرضدار ښځې ته وویل: ته ورجېږه شه، زه هم درځم، لږ ضروري کار لرم. ښځه کښتۍ کې کېناستله او قرضدار کښتیوان ته ورغی تر څو چې د ښځې د احسان بدله ورکړي. کښتیوان ته یې وویل: دا زما وینځه ده او خرڅوم یې، ښکلا خو یې خپله وینې، نو زر کوه، پیسې یې راکړه. کښتیوان هم د قرضدار خبره ومنله. د ښځې قیمت یې ورکړ. نور قرضدار خیس پکې او ښځه یې یوازې کښتۍ کې پرېښوده.
کله چې کښتۍ روانه شوه نو ښځې د قرضدار پوښتنه وکړه چې چیرې دی. کښتیوان ځواب ورکړ چې ته خو یې زما وینځه یې، ستا بادار ته مې پیسې ورکړي دي، نوره زما په واک کې. هر څه چې درته وایم هغه به کوي. بیا کښتۍ کې ناستو سپرلیو چې تجاران وو له ښځې څخه د بدکارۍ غوښتنه وکړه. ښځه هکه حیرانه شوه او له ځان سره یې سوچ وکړ چې دا څه کیسه راوشوه. د باران نه تښتېدلم تر ناوې لاندې مې شپه شوه. بیا یې کلک عزم وکړ چې په هېڅ صورت به د دوی غوښتنه ونه مني. نو د تجارانو غوښتنه یې رد کړه. تجارانو ډېر ټینګار وکړ چې خامخا به زموږ غوښتنه مني. اخر چې ونه شوه ښځې په زور مجبورول. په دغه وخت کې یو الهي طوفان راغی. کښتۍ یې د ساحل په لور واخیسته او ټوله سپرلي غرقه شوه. یوازې ښځه ترې بچ شوه. په دغه وخت کې پاچا له خپلو وزیرانو سره ساحل ته په چکر راغلی و. په ناڅاپي ډول یې سترګې په ښځه ولګېدې. بیا یې خپلو عسکرو ته امر وکړ چې ښځه راولي. کله چې ښځه راوستل شوه نو پاچا پوښتنه ترې وکړه چې دلته څه کوي. ښځې پاچا ته خپله ټوله د مظلومیت کیسه وکړه. پاچا د نوموړي زړه بوږنوونکې کیسې ډېر غمجن کړ او بیا یې ښځې لپاره ځانګړی ډاکټر راوغوښت او په ښه توګه یې درملنه ترسره شوه. په پای کې پاچا د ښځې سره واده وکړ او بیا یې د نوموړي په پوښتنه د نوموړي مخکینی خاوند لیور عابد او د عابد خادم او قرضدار را پیدا کړ او د ټولو خلکو مخکې مجلس دایر کړ. په دغه وخت کې ښځه راجګه شوه او مخکیني خاوند ته یې خپله وویل ته ملامت نه یې ځکه چې ورور دې دوکه کړی نو ته مې بخلی. بیا یې لیور ته وویل ته به په دروغ وهل کېږي ځکه چې تا ما باندې تهمت لګولی دی. بیا یې عابد ته وویل ته هم بېګناه یې او ما بخلی ځکه چې خادم دروغ درته ویلي و. او د عابد خادم ته یې وویل ته باید قصاص شي ځکه چې تا معصوم ماشوم وژلی. او بیا یې قرضدار ته وویل چې ما تا سره احسان وکړ او تا وعده را سره وکړه چې زه به ستا د احسان بدله درکوم. آیا زما د احسان بدله همدا وه چې زه د په وحشي ځناورو خرڅه کړم؟ قرضدار له ډېر خجالت سره ښکته اچولی و. بیا یې ورته وویل تا به زندان ته ولېږم نو ځکه چې ما سره دې غداري وکړه. په پای کې پاچا خپلو عسکرو ته امر وکړ د ښځې ټولو فیصلو ته دې عملي بڼه ورکړه. عسکر راجګ شول. د پاچا امر یې پر ځای کړ او بیا ټول په خپل مخ روان شول. پاچا او ښځې هم خپلې ماڼۍ ته راغلل او د خوشحالۍ ژوند یې پیل کړ. ښځې د الله تعالی ډېر شکر ادا کړ او ویې ویل ای زما ربه ما ستا یو امر قبول کړ چې خپل ځان مې پاک وسات او تا ما باندې احسان وکړ او زه دې د پاچا مېرمن کړم.